دا د اسلام آباد د سبزي او فروټ منډۍ یو منظر دی، خو د پلورونکو او اخیستونکو په وینا د کرونا وبا بندیزونو او په دې هېواد کې روانې ګرانۍ کاروبار اغیزمن کړی دی. जैसे कि कोरोना जैसी वबा चल रही है और लोगों की जो दिहाड़ी तबका लोग हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है और वो وبا خپره ده د دیاړي کوونکو آمدن کم دی ځکه د میوو اخیستو توان نه لري. بیې باید مناسبه وي چې توان نه لرونکي هم د رانیولو توان ولري. जो आम शहरी जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी इस फ्रूट को खाएं और रमज़ान मुबारक में सवाब को हासिल करें. د پاکستان د شمارياتو ادارې د اپرېل په پیل کې ویلي ول چې په مارچ کې په دې هېواد کې د ګراني شرح 9.1% وه چې دا د تېرو میاشتو مقابله کې تر ټولو زیاته وه. د کرونا وبا درېیمې څپې له وجې حکومت د تګ راتګ بازارونو تړلو او د نورو ورځنیو سرګرمیانو په حواله ځینې محدودیتونه لګولي چې له کبله یې کاروباري هلې ځلې ورو سوي دي. ये दूसरा साल कोरोना का 1 साल पूरा हो गया और इससे तकरीबन हमारे बिजनेस में इतना फर्क पड़ा है. د کرونا یو کال پوره شوی دی، کاروبار ته ډیر تاوان رسیدلی ځکه چې بازارونه بند شي، خلک بهر نه راوځي. کله چې خلک د باندې راوځي ترانسپورت چلیږي او دکانونه خلاص وي نو بیا شیان خرڅیږي، خو چې خلک په کورونو کې بند وي نو زموږ توکي بیا خراب شي. लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं तो ये हमारी जो चीजें ये खराब होती हैं. حکومت د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د روژې په میاشت کې د جوماتونو لپاره هم لارښوونې اعلان کړي. په جومات کې به غالۍ یا دریانې نه وي او که څوک زکام یا تبه لري نو باید جومات ته ولاړ نشي. हम मसाजिद के गेट पर हमने वो सैनिटाइजर की बोतलें रखी हुई हैं. موږ د جوماتونو په دروازو کې جراثیم وژونکي دوا ایښې ده. هر ورځ د جومات فرشونه مینځو. په ټولو احتیاطي لارښوونو د عمل کولو کوشش کوو. هر لمونځګزار دی خپل ماسک او جای نماز راوړي او په صفونو کې دی مناسبه فاصله ساتي. صفوں के अंदर जो मुनासिब वक्फा है वो रखे. د صحت په برخه کې د پاکستاني وزيراعظم سلاکار فیصل سلطان د اپرېل پر 12 نیټه خبرې غونډه کې وویل چې د کرونا وبا اوسنۍ څپه تر دومره هغه ډیره زوروره ده. هغه پر دیني عالمانو غږ وکړ چې خلکو د دې مشوره وکړي چې د روژې میاشت کې د وایرس د مخنیوي پر لارښوونو عمل وکړي.